اسماعیل ماما نن سبا څنګه لیک ډبل دا راته وایا. والله چې پنشمنټ کې خو ډبل لازم ځکه چې نن سار را پاسې د مزه ما جمع نه چرانه ما چې مې اوس کې به کې نه هغه پرېږده هغه نه نور درته یادومه لکه چې تا هغه نوم یې نه اخلم جنګ نشم کولی هغه د هغې سره چې ډبل شوی وي هغې کې خبره روانه ده اوس تارې ټلیفون وشو ستانه مخکې د بلې جینۍ سره مې ګیم هغې کې خبره روانه ده هم هغې سره اصل د اقرا زه د حقیقت خبرې کوم اقرا لکه ماشاءالله اوس تم ښایسته جینۍ پلوشه شوله کیوټ شوله دوبۍ شوله دا نورې ټولې ټیک ټاک جینکۍ که نه لکه موږ څخه ټولې جینکۍ ګیمونه کوي پوه شوې د شیرینۍ پورې او د هغې پورې ټولې جینکۍ دا غټې غټې پکې دي خو د زړه پسې یو فیصله یم ته پخپله خو خیر جینۍ په زړه چې کومه فیصله وکړي هغه فیصله یې نور څه پکې نه اسماعیل ماما اوس دا ستاړه چې کومه فیصله کړې ده که نه نو دې ته وایي په خپلو لاسو خپل ځان بربادول سمجھ رہے ہو خبره دې ټیک ده که نه هر څه منمه که نه د هغې وزن خو د مثال نه زیات دی نو ته یې لا کړه هغه طرف ته ورتلو که نه تا ته خو مو وویل که نه نه اسماعیل ما ورانه غونډه کې نشم به دا خو بروډ دی ټیک ټاک دی نو یو بدل که مرګرو ماته یې مو ولې غولې پرېږدې سړی بس دې ګلونه ماته ډي پي څنګه ولګوله ایسا یې دلته کې ډي پي ډېره بدله ولګوله همدا دې څه وکړه Is it your ex-wife?